بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. نجیب الله نجیب تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او را سره خواته چې کوم شخصیت ناست دی اوهو تاسو خو به زمانه ډیر زیات ښه پېژنئ. د هېڅ تعارف محتاج نه جناب ښاغلی جاوید شاه درمان صاحب او د هغه سره په خوا کې چې دی عرفان جاني ناست دی چې دا هم د ټیک ټاک سټار دی او د دې شاعرانو باندې ډېر مین دی. جاوید شاه درمان صاحب چې دی ماشاءالله او زه په دې خبره باندې ډېر خوشحاله یم او په دې خبره ویاړ کوم چې د دې سره زموږ کوم تعلق د هغې وخت نه دی چې کله جاوید شاه درمان صاحب په مسافرۍ کې ژوند کوه بیا پاکستان ته راغی او ماشاءالله اوس چې ورته خدای کوم ورځ ورکړې ده کومه پېژنګلو وله ورکړې ده کوم عزت وله ورکړی دی نو موږ په دې ډېر زیات خوشحالېږو چې دی راغی بونیر ته او بیا په بونیر کې زموږ سره رابطه وکړي چې یاره زه راغلی یم نو درمان صاحب ډېره مننه چې موږ ته پته ولګېده چې یاره درمان صاحب راغلی دی. څه حال احوال دی؟ ژوند څنګه روان دی؟ ډېر وخت پس ملاقات وشو. مننه نجیبه، تا ته خو پته ده زه خو چې بونیر ته کله هم راشم زه تا ته کال وکړم چې زه راغلی. ډېره مننه ستا. عرفان سره هم ناست دی، د هغوی دوکان دی، مطلب هلته کې را دغه شو کېناستو. نه نو دا ژوند نو خو ښه دی، روان دی فلحال. کله وله مونږ دې کې ورکوو کله مونږ له دې کې راکوي. دا خو زه نه منم ځکه چې دا خو دا خبره زړه شوې ده چې دا دیګو دا خبره زړه شوې سر نوې خبره وکړه دا به اکسیلیټر دی دغه خبره وي دغه د دې کې دا شی به میاشت پس پته ولګي چې یو ختمېږي. نور خبره ډیټه ده که نه غیب چېرته بېخي دا بونیریان دي بېخي هېر کړي دي. نه نه مې دي هېر کړي، ځم وخت راځم دلته. لا خو مطلب ما خو مخکې هم ویلو چې زما دویم کور دی دلته. زما بلا ډېر زیات ملګري دي، د ډېر وخت نه ملګرتیاګانې دي. لکه هغې کې خو تو مې نور ملګري بلا ډېر دي، زه وخت هغوی سره رابطې ساتم. صحیح خیر چې نومونه یې ولې خوشحاله وشي. نو زما خو د ټول نه ړومبی ملګری دلته چې کومونو انفشای دي. زما چې ړومبی کوم تعلق جوړ شو دلته چا سره چې هغه وخت کې نه زه چا پېژندم او نه هغه او د هغې نه پس خو بیا دغه تاسو سره ملګرتیا شوه. مختار ایران دي، اعظم دي، نو منیر دي، دا ټول انعام هادي دي ټول انعام هادي دی رښتیا. بلکل ښه. نو دا قصې اوس چېرته روانې یې داسې په تازه تازه لکه چې دغه کې مشاعره ده د درګۍ کې هغوی ته مواو کړي دي نو هلته بوځو. دا د کتونکو سره به خبره شریک وکړه چې دا خو درمان صاحب زه راووتم کار مې ورته وکړم یاره درمان صاحب دویمه شپه دې ده او وخت نه ورکوي کوم ځای وي چې یاره د اعظم بونیر صاحب سره ناست یم او بس مې درلم نو ځان سره مې دا کیمرا دا سامان راواغوستم وایي که چېرته چانس مې میلاو شي نو یو کټ غونته ویډیو وکړو. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې سوالات څه شته نه خو مې به خپل ګپ شپ ولګوو که نه. ولې نه ولې نه بلکل ښه خبره ده. نه نو درمان صاحب د مشاعرو له راتګ دا خو ډېر ګران نه پرېوځي سړي ته لکه ته اوس د ثوابۍ نه ځې درګۍ ته نو وخت مو خرابېږي که نه او تیل به هم تاوانوي نو کار خو ګران دی مطلب خو چې څو پورې رانه کېږي هغې پورې به یې کوو چې نه کېږي بیا به خلکو ته صفحه وجې نه شو. نه خلک څه تعاون بیا کوي که نه کوي. نو دا ده چې کوم اکثریت خو ملګري مشاعرې کوي نو هغوی ته به ته څه ووایي چې یا ګاډي پیسې راکړه یا که نه نو بیا خو نه کېږي هغوی نه خو نه شي. او اوس سرکاري توګه باندې چې کوم پروګرامونه کېږي نو هغوی بیا هغه حق هم دی ځکه چې سرکار په دې باندې پیسې ورکوي هغه پیسې ورکوي او دی د پروګرامونو باندې پیسې راخلي بلکل راخلي. عرفان موږ ته وایي موږ ته میلاو شي نو زه بده خبره عرفان موږ ته خو کار اسانه کوو موږ خو مشاعره جوړو او درمان صاحب هلکه راځه ځکه چې موږ ته نه اوس لکه د پښتو د ادب د پرمختګ دپاره کم ملګري کارونه کوي او مشاعرې کوي نو بیا خو هغې کې دا څیزونه نه شو کولی. بلکل دا خبره ده بیا بلکل. نو موږ خو د کام سترګې شاعرانو ته خلک وایي که نه نو دا خو د خپل مور خدمت دی نو خلک په پیسو نه کوي. بیا څه نوې غونډه شاعري خو به راسره شریکه کړې او نوې غزل که چېرته والله شه دا چې کله نه ډېر مصروفه شوي وو شعر لیکل هم رانه پاتې شوي دي. دوه درې شعر یې نیمګړي پراته دي. لکه دا خو به خبره ګرانه نه شي نه دي ګرانه خود ده چې هلته کې تاسو ته ښه پته ده زما خو نو اوس روزګار نشته زه یوټیوب چینل چلوم اوس ورسره فیسبوک هم شته نو هغوی له ډېر زیات وخت ورکوم چې سړی په خپله خېټه باندې موړي که نه نو نور خدمت به وکړي د هر څه هغه چې سړی په خپله خېټه وږي که نه نو بیا د بل خدمت هم نشي کولی. نه نو دا راته ووایه چې تاسو وایي زما سره کار روزګار نشته صرف یوټیوب چلوم نو ګزاره دې کېږي. ښه ده او ګزاره روانه ده. زما خو چې د بونیر دا کار مې پرېښی دی نو زما ټول انحصار په هغې دی. صحیح نو لکه مطلب کار دومره ده چې د الله فضل دی اوس یعنې چې کوم یوټیوبران دي نو هغوی ته موږ وایو که چېرې تاسو د درمان صاحب په شان محنت کوئ او کار جاري ساتئ انشاءالله چې تاسو به ګزارئ. درمان صاحب دا راته وایي خلک وایي درمان صاحب لکه اوس ماشاءالله څونه خوشحاله یې ښه خشاش بشاش نه زه خو چې ټیک ټاک ته راشي
جو درمان صاحب صرف دغه شعرونه زما فطرت دغه دی باچا زما شعر او شعر چې کوم دی کنه ډیر سنجیده دی هغه کو زوامم لکه سنجیده شعر چې توای نو هغه سره خو ته خاندل نه شي کنه لکه مثلا یو شعر وو لکه مطلب چې نو ورګور مای نه رانه یریږي داسې تورې مچ شپرانه یریږي او داسې خو نه خیر د ژوندون حقیقتونو ته ولاړ یم ساده یاد هر لمحه نه یریږي نو دا شعر چې توای نو دې سره خو ته خاندل نه شي کنه خلک وایي ګنې دا خپه دی الان کې زما فطرت دغه سي دی صحیح زیم دغه سي لکه کنه او زما شاعري ټوله تا ته پته چې دغه نړکله نو دغه شعر سره سړی خاندل نه شي کنه درمان صاحب چرته دا سوچم کړی چې چرته مزاحیه شاعري ولیکي یا چرته پیروډي ولیکي دې ته چرته پام راغلی دی یاره زه خو خپل ځاني دغه سیس خلاف یم به زما مزاحیه شاعري نه خو ډیره صحیح نه نو شاعري خو مطلب دا کنه کته سنجیده شاعري کې نوم دوام د پاره یو مزاحیه شاعري هغه کنه چې مطلب هغه په سماج په چاپیرچل کې کم خراب دغه پاغي نیو کې هغه د یو حد پورې صحیح ده خو بیا چې پکې اسي اوتی بوتي سړی وینو هغه زو سخت خلاف زمانه نه خو خلک خدا مو چیرې نن سبا چې کوم شاعران ملګری وي ته مونږ وایو هغه یاره وای خلک دا خوښوي دا کم کوالټي چې کوم د سیس کمزوري کنه وای دا خلک دا خوښوي نو وای موږ دا خو ډیر آسان کار دی یو مارکیټ کې یو سیس چلیږي او هغه چلول آسان کار دی مارکیټ کې یو سیس نه چلیږي هغه چلول ګران کار دی د خلکو معیار دغه دی د خلکو دا معیار بدل کوي تاسو کنه یعنی تاسو شاعرانو ته دا وایي چې سنجیده سیس لیکي خلک دې طرف ته راوړي په خلکو پسې مزه خلکو پسې مزه نو دا خو لکه یو ټرین روان دی هغې کې ور داخلېدل او خپل سیزونه چلول دا خو ډېر آسان کار دی درمان صاحب درګۍ ته روان دی د هغې نه پس نو بیا مصروفیات دي چېرته به ځئ بیا به کور ته ځم مور راته 2-3 پیرې ووایي چې ورځې دې وشوې کور نه وتې او واپس راځه نو زه به سیده بیا کور ته ځم نه د زیاتو نه زیاتې ورځې څومره راغلي داسې چې تاسو ډېرې ورځې شوي چې کور ته نه تللي نو څومره ورځې پکې داسې چېرته راغلي 15 ورځو پورې هم زه کور ته نه یم تللی مورجان خو بیا ډېر قاري نو هغه ما ته وخت په وخت زه هغې سره رابطه زه سهار چې راپاسم نو ما لا مخ لاس نه کړي زه مې هغې سره رابطه کوم او تمام صحت ته څنګه دی او نور چې څه ضرورت یې کنه راته وایي نو زه د چا په لاس باندې کلي کې وکم هلته بیا نو ټول لړومبې خو زما سهار دغه کار دي نو ستاسو د خپلې مورجانې سره خو رابطه کېږي خو د وړو چې کومه مورجانې ده نو هغه ورته هم څه نه وایي چېرې دا څه کې 15-20 ورځې دا لومبو ورځو کې به مسله وه وا به خفه کېده بیا که نه خو بیا خو هغې ته چې پته ولګېده چې دا خو د مطلب د دې نه دی نه صبرېږي که نه دا د کار دی لکه کار یې ورته ویلی دی یو روزګار یې ورته ویلی نو بیا هغه پوه شو چې یو یاره دا خو به لکه ایډجسټ کول غواړي نو هغه څه مسله نشته اوس ورته په دې مخکې ورځو کې د شاعرانو صاحبانو د یو ملګري نوم نه علمه د هغه تصویر ورکړی وي د پلانکي چې دی دا کویدنه د دویم واده دی د هغې سیري دي که نه تاسو چې دی ورسره دا ګپ شپ لګوئ نو په رښتیا هم څه ارادې شته که نه نه نو د دویم بده خو پکې نشته ښه بده خبره خو نه ده چې څوک کولی شي مطلب چې څوک بیا برداشت کولی شي او که نه بیا خو ځان خلاصوي شي بیا خو دا وروسته خو دا نه صرف بچي مطلب واده کوله صرف بچي راوړل خو نه دي که نه زمونږ خو پښتانه بیا زمونږ پښتانه دی ته که ته ووایې که نه چې هلکه بچي لږ کم راړئ که نه نو دی به درته وایي چې مړه رزق خو خدای ورکوي هغه موږ ته پته ده رزق خدای ورکوي خو چېرته د یو سړي رزق پسې منډې واله او چېرته د 11 هغې پسې ګران کار دی که نه دی نو دوره بچي راوړل غواړي چې مطلب سړی ښه تربیت وکړي او داسې کم یو څیز نه چې هغې ورپسې وزیرېږي چې موږ یې وله ور نه کړو نو بیا خو دا وروسته بیا وایي دا وایي د خدای کارونه دي نو یو وایي هغه د غلای کړی دی بل وایي مرګ کړی دی نو چې بیا یې سمبالښت نه شي کولی که نه نو ښه دا دی چې کم بچي سړی راړي او ښه تربیت یې وکړي نو انسانان سیوا کول غواړي معاشره کې خرونه نه ستاسو څو بچي دي خپله زما 4 ماشاءالله 2 میلیونه دي 2 مې زامن دي ماشاءالله الله دې درته نیک عمل او صالح هلویږي درباجان صاحب د درمان صاحب لږه تادي ده که نه نو دا شته ګپ شپ ډېرو او نور به ځان له خپل د چایو سره تا چې کوم د چای وینا کړې که نه د هغې سره شعرونه پکې میست دي او بیا به خلک وایي چې دا څنګه پر ورځ کېنولو شعرونه دا دي که نه چې مطلب اورېدلي دي خلکو خو زه به ستاسو په خوښه باندې لکه چې په نوم د بل وي همایونې وظیفې هم نیسي عرفانه په نوم د بل وي همایونې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي واه 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 زبردست هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روجي واه هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده زه خبر شوی یم هغه سړی روجي واه زه خبر شوی یم هغه سړی روجي زه نه مې ونیوله هم ورله په خپو پرېوتم د خپل قامت له دنګو مینارو پرېوتم واه هی هی لمن مې د کمزر په خلکو ونیوله زه هغه ګردو مه چې لاړم په اوبو پرېوتم واه 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 ډېر
اول مې ویر په خپل بایللي محبت وکړلو، بیا د یو قبر په بیا هدیره کې د یو قبر په حازو پرېوتم. اول مې ویر په خپل بایللي محبت وکړلو، بیا هدیره کې د یو قبر په حازو پرېوتم. ډېر ښه. او بیا داسې وشو چې ما هر څه په خدای پرېښودل. بیا داسې وشو چې زه خدای ته په سجدو پرېوتم. بیا داسې وشو چې ما هر څه په خدای پرېښودل. بیا داسې وشو چې زه خدای ته په سجدو پرېوتم. او در مانه زه څنګه لکه زه د هېرېدو سړی یم، در مانه څنګه د یارانو له اوبو پرېوتم. در مانه څنګه لکه زه د هېرېدو سړی یم، در مانه څنګه د یارانو له اوبو پرېوتم. او مانه د ما زړه تپوسونه کوي، دا خلک څومره ګران سوالونه کوي. زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا، هغه 15 وخته منځونه کوي. او زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي. او دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي. او خبره لنډه خوله مې بنده خله، سړی به څه وضاحتونه کوي. ډېر ښه ډېر ښه. قدرمنو کتونکو، درمان صاحب تادي ده، نو موږ خپل ګپ شپ لګولی هم دی او څه به نور هم لګو، خو ستاسو لپاره زمونږ دا ګپ شپ چې دا زما خیال دی چې کافي دی که نه درمان صاحب. نو بس اجازت به در نه اخلو، په لوی الله مو سپارو. د الله په امان.